د نرښځې ډالفین ایان نه په جبر شوي لوڅې ویډیو ته په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګونونه پارېدلي دي. په پېښور کې د میشت یو اعلی تعلیم یافته او مشهور نرښځې ډالفین ایان نه د وسلې په زور لوڅې ویډیو جوړولو او بیا د دغه ویډیو وایرل کولو ته په ټولنیزو رسنیو مختلفو خلکو غبرګونونه پارېدلي دي. د مدني ټولنې او سوشل میډیا فعالانو، قانون پوهانو او لیکوالانو او ژورنالستانو په ټولنیزو رسنیو د ډالفین ایان سره کلک یووالی ښودلی دی. د ډالفین ایان لپاره یې په ټولنیزو رسنیو کې د جسټس فار ډالفین ایان ټرینډ یا هشټیګ پیل شوی دی. د دې پیښې غندنه یې کړې او په حکومت او قانون یې غږ کړی دی چې د دې پیښې ملزمان د ژر تر ژره گرفتار شي. ډالفین په خپل یو ویډیو بیان کې په ټولنې غږ کړی دی چې که د هغه نه په زور جامې کوزې کړل شوي نو سبا د نورو خلکو له لوڼو او زامنو هم داسې جامې کوزېدلی شي، ځکه نو ټولنه باید په دې پیښه خپل غږ اوچت کړي. ډالفین ایان هغه نومونه هم مخې ته راوړي دي چا چې ترې دا ویډیو جوړه کړې او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې ده. د صوبې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پولیسو د مشر او د پېښور د میار نه یې غوښتنه کړې ده چې په پیښه کې ککړ کسان د ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې 45 سکنډه ویډیو کې لیدل کېږي چې ډالفین ایان په یوه کوټه کې په کټ لوز په ژړغوني انداز ناست دی او یو بل تن چې په ویډیو کې یوازې غږ راخیږي او مخ یې نه لیدل کېږي هغه ته د مرګ ګواښ کوي او ورته وایي ولم دی، قسم مې دې په خدای وي چې تومانچه د مرمیو ډکه ده. دغه تن په زور ډالفین ایان له کټه پورته کوي، د کیمرې مخې ته د هغه لوڅ بدن راولي او ویډیو ترې جوړوي. ډالفین ایان ویلي چا چې ترې ویډیو خپره کړې او جوړه کړې ده د چارسدې د شب قدر سیمې اوسیدونکی دی او د هغه د نوم سره سره یې د هغه د پلار او ورونو نومونه هم مخې ته راوړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا ویډیو ترې ولې جوړه کړل شوې ده.